د ټولګټو چارو وزارت له لوري د پکتیکا له جانخیل ولسوالۍ څخه تر تروو ولسوالۍ پورې د 122 کیلومتره غځېدلې لویې لارې د لومړي پړاو د 10 کیلومتره برخې د جوړولو چارې د شاوخوا 501 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د پکتیکا د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد اکبر عادل وایي د پروژې په لومړي پړاو کې به د جانخیل ولسوالۍ له هستي کلي څخه د واجخوا ولسوالۍ تر شامردان سیمې پورې 10 کیلومتره سړک په 10 میاشتو کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. دا سړک چې ده ترانزیټي سړک ده ولسوالۍ ورباندې سپرې دي د ولسوالۍ لار ده په باندې د دې سړک سور چې ده 1 متر 1.5 سانتي سور ده او د کیفیت په لحاظ باندې دلته د موږ د وزارت له طرفه نه د ریاست له طرفه نه انجنیر صاحبان دي هغه د لابراتوار په بخش کې د تضمین کیفیت په بخش کې او دارنګه د مراقبت په بخش کې د تطبیق په بخش کې دلته به شپه ورځ نظارت کوي. د پکتیکا والی ملا عبدالخالق عابد وویل د امنیت او ثبات رامنځته کېدل د پرمختیایي پروژو د عملي کېدو لپاره مهم فرصت دی او له خلکو یې د یووالي همکارۍ او یو بل سره د مرستې غوښتنه وکړه. موږ تاسو ته قدر لرو، یقینا د قدر وړ یاست، غواړو چې شپه ورځ خدمت وکړو خو چې څومره مو وسي د وس په اندازه مکلف یو. د پروژې د پیل په مراسمو کې د خیرکوټ زون د ولسوالیو مشرانو وویل افغانستان له اوږدې مودې جګړو او ستونزو وروسته اوس د بیا رغونې او بنسټیزو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو له فرصت سره مخ دی او د دې لارې جوړېدل د سیمې لپاره مهم پرمختګ دی. شکرګزار یو چې دغه سیمه چې مخکې ما درته وویل د توپونو میدان و دا د یو سړک چې هغه د رګ حیثیت لري او له مرکز سره یې ونښلوله. د جانخیل تر لویه لاره د پکتیکا د ګڼو ولسوالیو د نښلولو له مهمو ترانسپورتي مسیرونو څخه ده. د پروژې په بشپړېدو سره به د سیمې د خلکو د تګ راتګ ترڅنګ د سوداګرۍ مالونو د لیږد رالېږد او اقتصادي فعالیتونو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کړي.